د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوږوالی پرې نه ښود. د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب تر څو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اخطار ورکړي او ایمان راوړونکو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغه خلک وویروي چې وایي الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. د دې خبرې نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود. ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي هغوی محض دروغ وایي. ښه نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ښایي ته په هغو پسې له غم خوړلو نه خپل ځان بایلې که دوی پر دغه ښوونه ایمان را نه وړي. حقیقت دا دی دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمویو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی. په پای کې له دغو ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړونکي یو. آیا ته انګیرې چې د کهف یعنې څمڅې او رقیم یعنې لوحې خاوندان زموږ له کومو ډېرو حیرانوونکو نښانو څخه وو؟ کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه وروړه ویې ویل چې ای پروردګاره موږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړي کړه او زموږ چاره سمه کړه. نو موږ هغوی په همغه څمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب ویده کړل. بیا موږ هغوی را پاڅول تر څو وګورو د هغو له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي. موږ د هغو اصلي قصه تا ته اورو. هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړی. موږ د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل یعنی قوت ورکړ چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړ چې زموږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د آسمانونو او ځمکې رب دی. موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بلو. که موږ دغسې وکړو نو بیخي بابیزه یعنې له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي. بیا هغوی په خپلو منځو کې سره وویل زموږ دغه قوم خو د کائناتو له رب نه پرته نور په خدای نیولي دي. دوی د هغو په معبودوالۍ باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي؟ نو له هغه چا نه غټ ظالم به څوک کیدای شي چې پر الله دروغ وتړي؟ کله چې اوس تاسې له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپلې اړیکې پرې کړي دي نو زوی فلانۍ څمڅې ته پناه یوسئ. ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. که تا هغوی په څمڅه کې لیدلي وای نو داسې به درته ښکاره شوې وه چې لمر چې کله راخیږي نو د هغو څمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي او هغوی په څمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي. دا د الله له نښانو څخه یوه ده. چاته چې الله سمه لاره وښیي همغه سمه لاره میندونکی دی او څوک چې الله بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونه شي میندلی.